سلامونه او نیکی هیلې بیا هم استاد حکمت الله پوپل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن ورځ د اتم ټولګي د قایم الزاویه مثلثونو 3 قضیې مې ویلې دي. نن د قایم الزاویه مثلثونو څلورمه قضیه تاسو ته تشریح کوم. نو که غواړئ چې زموږ تعلیمي پروګرامونو ته تاسو پورې ورسیږئ لطفا افغان ری چینل سره سبسکرایب کړئ. نو زموږ د نن ورځې عنوان څه دی؟ د قایم الزاویه مثلثونو څومه قضیه وایو؟ څلورمه قضیه. د قایم الزاویه مثلثونو څلورمه قضیه. هغه څنګه ده؟ تعریف یې داسې دی. وایي په هر قایم الزاویه مثلث کې د قایم الظلو د مرتسماتو حاصل ضرب برابر دی د ارتفاع د خط له مربع سره. په هر قایم الزاویه مثلث کې د قایم الظلو د مرتسماتو حاصل ضرب برابر دی د ارتفاع د خط له مربع سره. دا چې مرتسمات څه شي دي دا به زه تاسو ته په شکل کې بیا وښیم. ګورئ داسې شکل زه لیکم بیا به دا تعریف پکې تشریح کړو. دا یو مثلث ما ولیکئ، دا A B C. فرض که دا د دې مثلث قایم زاویه ده. دا اوس فرض که دا د قایم الزاویه مثلث څه شي ده؟ دا ای زاویه قایمه زاویه ده. د قایم زاویه جزول ته قایم ازلاوی ویل کیږي. وای په هر قایم الزاویه مثلث کې د قایم الظلو حاصل ضرب چې دی، د قایم الظلو حاصل ضرب چې دی، د قایم الظلو دا قایم الظلو دلته یو قایم الظلو ای بی ده، بل قایم الظلو چې ده ای سی ده. نو د دې قایم الظلو مرتسم سیوري یا ګوري سیوري معنا سایه. همیشه چې تاسو داسې لاس چیرې سیوري یا سایه لاندې راځي. نو د دې قایم الظلو مرتسم یا سیوري یا سایه چې ده د بی ای ټوټه ده او د ای سی د دې قایم الظلو د ای سی د ظلو مرتسم یا سیوري چې دی تر د لاندې چې پروت دی د ای سی دا ټوټه ده. وایي که د دې قایم الظلو مرتسم بی ای ضرب کو په د ای سی مرتسم ای سی چې دی، وایي د دې دواړو حاصل ضرب د ارتفاع د خط له مربع سره برابر یا مساوي دي. څنګه؟ داسې ګوري ما تاسو ته وویله چې په هر قایم الزاویه مثلث کې د قایم الظلو د مرتسماتو حاصل ضرب د دې ای بي ظلو مرتسم چې دی سوري یا سایه لاندې چې پرته د بی ای، وایي دا بی ای ټوټه چې ضرب کو د ای سی د ظلو مرتسم د ای سی د ظلو مرتسم د ای سی د ظلو مرتسم سیوري یا سایه چې د لاندې چې ورته پرته ده دغه دا چې د ای سی ده، د ای سی د ای بی او ای سی د قایم الظلو مرتسمات چې وایي ضرب کو، وایي دا دومره کیږي لکه څه شي؟ لکه په دغه مثلث کې د ارتفاع د عمود خط د ارتفاع خط ای خط چې څه شي کې لکه دا د قایم لکه دغه ارتفاع د خط چې شي کې مربع چې کې. دا زموږ هدف او مقصد دی. دا په اثبات رسو چې آیا دا حقیقت لري که نه. څنګه مو ویل بیا هم تعریف یې داسې دی. په هر قایم الزاویه مثلث کې د دې قایم ظلو مرتسم ای بی مرتسم د لاندې خط بی ای دی او د ای سی د ظلو مرتسم سیوري یا سایه چې د ای سی ده. نو وایي د دې قایم ظلو او د قایم ظلو د مرتسمات بی ای او ای سی چې وایي سره ضرب کو دا دومره کېږي لکه د ارتفاع د قایم راسه چې کومه ارتفاع رسمیږي لکه دغه ارتفاع خط چې کې مربع چې کې یعنی په توان د دوه چې کې. ښه ثبوت ته راځو. دا زموږ مطلب دی، هدف او مقصد دی. آیا رښتیا دا رابطه امکان لري او که نه؟ نو د دغه شي د اثبات رسولو لپاره زموږ ثبوت کوو. ګورئ خبره دا ده دلته موږ دوه مثلثونه په نظر کې نیسو. څه شي نیسو؟ دوه مثلثونه په پام کې نیسو. کوم دوه مثلثونه په پام کې نیسو؟ یو د ای بی ای دا کوچنی مثلث، بل ای ای سی دا مثلث. دا دوه مثلثونه په نظر کې نیسو. یعنی ای بی ای دا ای بی ای مثلث کامه ای ای سی مثلث د قایم الزاویه مثلثونو څخه لیکو. ګورئ
دا کوچنی مثلث هم قایم الزاویه دی او دا بل طرف ته چې دی دا مثلث هم قایم الزاویه دی. همیشه دوه قایم الزاویه مثلثونه یو بل ته ورته دي. یعنی دا د ای بی ای مثلث دا ورته دی و دا بل ای ای سی و مثلث ده. دا دوه مثلثونه ورته دي. ولې دوه قایم الزاویه مثلثونه خو دا د ورتهوالي شرطونه دي چې کله دوه مثلثونه قایم الزاویه وي هغوی یو بل ته ورته دي. یعنی څه شي دي؟ ورته دي. نو ورته څه معنا؟ ورته مثلثونه په دې معنا چې د هغوی زولې به یو په بل متناسب وي. متناسب څه معنا؟ یعنی ګوره، یعنی که تاسو راولاړ سئ په دا کوچني مثلث کې تر ټولو کوچنۍ زوله راواخلئ. کوچنۍ زوله چې ده بی ای ده. کوچنۍ زوله بی ای راواخلئ. نو په دا بل مثلث کې به هم تر ټولو پر کوچنۍ زوله به لاندې ولیکه. که د ده کوچنۍ زوله راواخلئ د ده به هم تر ټولو کوچنۍ زوله راواخلئ. د ده تر ټولو کوچنۍ زوله چې ده دا تر ټولو غټه ده، دا میانه ده او کوچنۍ زوله یې ای ای ده. دا دی. کله چې دوه مثلثونه ورته وي نو زولې متناسب وي. یعنی د ده کوچنۍ زوله د دې بل مثلث پر کوچنۍ زوله ورلیکې. دا باید متناسبه یعنی مساوي سي. په څه شي سره؟ که چیرې د کوچني مثلث میانه زوله راواخلو، میانه زوله ګوره دا یې غټه ده، د کوچني مثلث دا تر ټولو کوچنۍ زوله ده، دا تر ټولو غټه ده، دا میانه ده. که په کوچني مثلث کې میانه زوله راواخلې معنا ای ای راواخلې. میانه زوله معنا ای ای راواخلې. نو په دغه دې خوا په مثلث کې به هم میانه زوله رااخلې. دا تر ټولو غټه ده، دا تر ټولو کوچنۍ ده او دا میانه یعنی ای سی به راواخلې. کله چې دوه مثلثونه ورته وي نو باید هغه مثلثونه زولې متناسب وي. کله چې زولې متناسب وي نو کوچنۍ زوله باید پر کوچنۍ ور ولیکې او د دې مثلث میانه زوله باید د دې مثلث پر میانه زوله ور ولیکو. اوس که دغه رابطه څه په وکړو؟ طرف او وسط کو. که دغه رابطه طرف و وسط کو داسې ګورئ داسې دغه بی ای طرفین چې دي بی ای ضرب ای سی دا مساوي سو. موږ په تناسب کې طرفین ضرب کو دومره کې لکه وسطین چې ضرب کو. نو که ای ای بیا په ای ای کې ضرب کو ای ای ضرب ای ای چې شي کېږي ای ای مربع یعنی پتوان ده دوه. دا دی هغه مطلب چې موږ غوښتی هغه ترې په لاس رالی. نو موږ ته دا په اثبات ورسېدله چې په هر قایم الزاویه مثلث کې د قایم الزولو د مرتسمات د سیوري د ټوټې چې ور ضرب کو دا دومره کېږي لکه د ارتفاع خط چې شي کو مربع کو. نو اوس راځو یو مثال ته. په دې کې زه تاسو ته یو مثال الکم پر دې قضیه. وای په لاندې مثلث کې مثلا نامعلومه زولې په لاس راوړیا. په دا لاندې مثلث کې دا یو قایم الزاویه مثلث دی A B C D. وای په دغه قایم الزاویه مثلث کې که چیرې دا زوله 4 واحد وي دا زوله 9 واحد وي نو د ارتفاع د خط اوږدوالی نامعلومه دی ورک دی. تاسو یې چې شي په لاس یې راوړي اشه سمه ده. نو موږ وایو چې دغه اوږدوالی چې تاسو د ارتفاع اوږدوالی په لاس راوړي موږ قضیه داسې ویل. موږ د قایم زولو مرتسمات چې ضرب کو د دې ای بي زولي مرتسم د بي سي دی او د ای ډي د زولي مرتسم سی ډي دی. یعنی بي سي ضرب سی ډي د دې قایم زولي او د قایم زولي د مرتسمات کې سره ضرب کو دا دومره کېږي لکه د ارتفاع خط چې مربع کو لکه ای سی خط چې مربع کو. نو اوس بی سی خط چې دی 4 دی او سی ډي خط چې دی 9 دی او ای سی خط چې دی هغه نامعلومه دی ایکس دی ایکس مربع. 4 په 9 کې ضرب دی 14 مساوي په د ایکس مربع. تاسو خودونی په یاري چې توان د چش په واسطه لمن جوړو د جذر په مرسته دواړه خواوې تر جذر لاندې کوو. نو اوس ایکس مساوي کېږي د 14 جذر 4 شپږ دی. دا دی ارتفاع مو په لاس راوړه. همدا رقم کېدای شي دا زول نامعلومه سي کېدای شي دا نامعلومه سي او تاسو یې په لاس راوړي. نو د فیثاغورس قضیه مو لومړۍ قضیه وه بیا مو دوه مو ویل بیا مو درې مو ویل دا یې څلورمه قضیه ده. د دغو قضیو په زده کولو سره تاسو کولی شئ په یو مثلث کې نامعلومه زولي اوږدوالی په لاس راوړئ. نو بیا چې ستاسو د نن چوپړ ته حاضرېږو تر بیا ښې چارې ولرئ.